اکثر لا زما وروڼه خویندې یو سوال کوي او ډېر زیات موږ ته دا خلک وایي چې یاره کله کله ډاکټر صاحب زه ناست یم نو زما ساه خرابه شي او جي دا زړه دړکن مې چې کوم دی نو دا دغه شي ګډوډ شي کله تیز شي کله رو شي نو دې دپاره ضروري څیز کوم یو دی دې دپاره ړومبی څیز چې کوم دی ضروري څیز هغه دا دی چې ستاسو د اوبو مقدار دا ډېر ضروري دی لکه ډیهایډریشن سره یا دغه سره نو تاسو د اوبو مقدار که ښه ساتئ یو دغه ضروري څیز دی دویمه خبره دا ده چې دې ټایم کې اکثر خلک وایي چې موږ څوک یاره جي زه خو انډرال ګولۍ وخورم یا دا ګولۍ وخورم نو هر څیز دپاره دوایانې خوراک ضرور نه دی لونګ یو داسې شی دی که تاسو د دې استعمال کوئ که نه نو دې سره یقین وکړئ ستاسو بلډ پریشر او ستاسو د زړه دا رفتار چې کوم دی د زړه رفتار دپاره لونګ د ټولو نه بهترین څیز دی نو که تاسو کله هم د لونګ استعمال زیات کوئ هغې سره داسې کېږي چې ستاسو د زړه دا رفتار چې کوم دی دا متواتر یو شاني لکه مطلب دا زیاتېدل او کمېدل او دا ساډوبي راتلل او دغه څیزونه ډېر کم شي چاته چې دا څیزونه کېږي تاسو د کورنۍ یو ټوټکه ټرای کوئ د ګولو دارو نه علاوه لکه ډاکټر خو دا کار دی چې ګولۍ دوی علاج درته ولیکي خو ښه خبره خو دا ده چې زه تا ته هغه څیز وښیم چې کوم کور کې تا ته مدد درکولی شي نو ته داسې کار وکړه چې لږ د لونګو استعمال لږ زیات کړه خپل خوراک کې بیا ګوره چې دا زړه درزار څنګه وي دا ښه کېږي او که نه ښه کېږي